غانې اوریدل دا د سړي ایمان دومره خرابوي کنه قسم په الله چې بل شی دومره نه خرابوي دا په تجربه سره غانې او دا فحاشي چې ایمان څومره خرابوي کنه دا بل شی نه خرابوي د خپل الله سره تعلق قائم کوي قرآن اوري ان شاء الله تعالی سره خوشحالي دا زما الله ویلي دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار ګوره د الله په ذکر باندې زړه مطمئن کیږي زړه ته اطمینان او خوشحالي نصیب کیږي نن نوجوان نسل چې په پریشانو کې مبتلا دی کله یو ځای کې خودکشي کوي کله بل ځای کې خودکشي کوي وجه هم دا چې دا اصل کې هغه شی اختیار کړی دی چې کوم شی زړه ته پریشاني ورکوي او خوشحالي زړه ته نه ورکوي او زه یو تپوس کوم دا اکثر زه وایم اکثر یې زه وایم مونږ چې دا غانې اورو په ایمان یې وی ستاسو د الله په ذات باندې قسمي دا کوم خلک چې دا غانې وي او موږ یې اورو دا ښه خلک دی دا دینداره خلک دی دا الله والا خلک دی که ښه خلک یې خو راته وی دا کار ګندګیر دی جو ګنده خلک یې کوي نو ځان ولې ګنده کوو چې موږ هم دغه غانې اورو زه هم د هغې ګندګیري اختیار کړم او بل دا عرض کومه دا ټول نوجوانان دی واوري نن زه د هندو او د فاسق فاجر د هغې قانون ما موبایل ډک کړی دی نو ته په ایمان ویوه ته الله منې او که نه منې ته رسول منې او که نه منې قرآن ته منې او که نه منې نو ته په خپل الله باندې قسم وکړه ته په ایمان باندې ویوه چې چېرته هندو ستا قرآن اورېدلی دی هغه چېرته ټیم ورکړی قرآن له چې نن پکې دا قرآن اورم خیر دی یا په ګاډي کې قرآن لګولی یا په خپل کور کې قرآن لګولی یا په موبایل کې د هغه سره د قرآن تلاوت ورسره وي راته ووایه که چېرته د یوې هندو سره تا دا پیدا کړله بس ټیک ده زه به تا ته یم چې ته یم واوره لږ خو حیا او لږ شرم خو پکار دی که نه لږ غیرت خو په ځان کې پیدا کول پکار دی که نه دونه بې غیرتوب خو نه دی اختیارول پکاره چې هندو زما قرآن لیټرین ته اړتیا او زه به د هغې ګانې اورم د نورو مشکلاتو لپاره زموږ فیسبوک صفحه لایک او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. جزاکم الله خیر. اسلامیک ټاکس اسلامي